هلکه نن دویمه ورځ ده تا د ختم د ټورنمنټ څه شی وکړو او استاد جي راته ویلو چې بیا سبا کې راشي زه چې وشو لکه دا ختم داسې لازمي دی لکه په روجمات کې کجوره. السلام علیکم استاد جي. وعلیکم السلام. السلام علیکم استاد جي. سلام. استاد جي چې تا موږ د ختم نیټه راکړه دا هغې څه چلو شو؟ تاسو اوس ما پسې پښمني ملاله استاد جي دا ختم اوس د پښمنۍ نه شروع کې نو زه ما هم له اخلاص کې ما هم لا ختم غواړي ډېر ګرم نه تاسو استاد جي ګرم بده یو چې په کوجه کې را باندې ناسا پر روجې رانې او هغې ځان سره ګرم کړو تاسو لږ بلډ پریشر کې جوړې دي پسته به راشه دي ته لږ بالغ کې اچھا پسته به دې لږ جاړ وکړي دې یخ شي ها دې له جام خوږي جاړ دا څه کوم څه چې اوپر پته به تورې زرا پاس هغه چې ویو کړی دا مې دې مې کې شي تر سکول غلې کړم استاد جي. ورته دې جاړ وکړه ها طالبانو ته ووایه استاد جي دا جام دومره خوږي دا تا خو دا خوږي دا خوږ نه و. لکه جاړ در پوره وکړو دې مزیدار جاړ روان کوم او سوي څنګه استاد جي ته ورسره یو دوه طالبان نور وو وای ګره جاړ در پوره درکو یو دواړو کې پاتې بس دا دې راځم مات کینو راشه لکه بیا پوره دا نو استاد جي پلان وکړه د تاسو چې په ځب باندې ختمونه کوي کنه دا مانا کوي چې کوم جمعه کې کوم کاری سره درځه ختمونه کی دا مانا کوي صحیح ده استاد جي ته سبا کې دې نه راځه او دا ختم په ترتیب کې وکړو ټیک ده ها ګوره دا قرآن د الله لوی کتاب ده په شان بل کتاب په دنیا کې نشته نو دا لوستل په مزه مزه دا قرآن حق دی څوک چې زه قرآن وایي او لولي او څوک چې اوري دواړه د ثواب نه ملاویږي نو پکار دی چې قرآن په مزه مزه وایو په ترتیب سره او اوري ان شاء الله.